سلام علیکم دوستانو. د ګوینوک کلی 15,000 کاله تاریخ لري. اکثرو مجلو او میگزینو د دې تاریخ لیکلی. دلته د سیاحت په خاطر باندې د مختلفو ملکونو او هیوادونو نه خلک راځي. د دې کلي د ځانګړتیاونه یو مهم نقطه دغه ده چې دلته اک شمس الدین ښخ شوی. اک شمس الدین د محمد الفاتح استاد او رهنما و. رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه مشهور حدیث کې فرمایي چې لتفتحن القسطنطینیه فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. ځینې مصادر او مراجع لیکي چې د قسطنطنیه اصلي فاتح هغه اک شمس الدین و. اک شمس الدین یو ډاکټر و، نفسي او طبي ډاکټر و او د محمد الفاتح په ژوند کې ډیر تاریخي او مهم رول لري. د دې نه درسونه او عبرتونه هر لیډر ضرورت لري په خپل ژوند کې چې داسې یو مرشد او رهنما ولري چې د دې سره همکاري وکوي، د دې استراتیژیک پلان ورته وګوري او د دې لپاره رهنمایي وکوي. او هر لیډر که هر څومره لوړه شهادتنامه ولري او لوړ سرټیفیکیټ ولري، بیا هم باید یو مرشد او یو استاد او یو بل لیډر ته ضرورت لري چې د ده په ژوند کې د ده سره همکاري وکوي. الله جل جلاله دې اک شمس الدین وبخي او خدای جل جلاله دې محمد الفاتح ته جنتونه ورکړي. د هغه تاریخي شخصیتونه وو چې تاریخ کې د دوی نمونه لیکل شوي. ډېر زیات ماشومان پیدا کیږي او ډېر زیات انسانان مړه کیږي، خو تاریخ د ټولو انسانانو نمونه نه لیکي. تاریخ د هغو انسانانو نمونه لیکي چې هغوی تاریخي لاسته راوړنې ولري. هر لیډر، هر مشر که غواړي چې ډېرې لاسته راوړنې ولري، باید خپل دماغ او خپل عقل ته نور هم رشد او نمو ورکړي او په خپل دماغ باندې نور کار وکوي او د نورو خلکو د تجربو نه ګټه واخلي او استفاده وکوي. السلام علیکم ورحمة الله.